چې خپل ټول ژوند به د شاکرین والصلاة والسلام او دفتي هم پتم ډاکټر صاحب السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست. یو بل د خوشحالۍ زیری په کندهار ښار کې هغه دا چې یو څو تنه ډاکټر صاحبان فارغېږي، نو هغې غونډې ته انوایټ کړی یم. نو روان یو، دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای ده او زموږ د افغانستان راتلونکی نسل، نو د هغو پرې غونډې ته روان یم. نو ومې غوښتل چې په تاسو هم دا د ډاکټرانو دا ایم ډي ورته وایي میډیکل ډګري یې کړې ده، 6 کاله وه، 6 کلنه دوره، نو پای ته یې رسولې ده. زما یو څو ملګري وو، یو 3-4، نو هغو ته ور روان یم، د هغو په دا غونډه کې ګډون کومه، تاسو ته یو ولاګ هم جوړوم، نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو انشاءالله وروسته بیا په بله غونډه کې به نو بیا د ډاکټر صاحب غونډې ته ورځو. ډاکټر صاحب هم تقریبا 4 الی 5 میاشتې پاته دي، نو نور به دی یم ایم ډي سي هغه خپله ډګري به لاسته راوړي. څنګه ډاکټر صاحب؟ موږ خو به در غواړي. او د ډاکټر صاحب په غونډه کې او بل پاتې سو، دا خو نو ظهورالله خان ده، دا به تاسو لیدلی یا به مو نه یې لیدلی، دا هم زما ورور ده، تر ما کشر ده، نو دی هم کیدای سي یو څه وخت د ده هم پاته ده، بیا به د ده غونډې ته هم انشاءالله ځو. نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ، سیده ځو د غونډو تالار ته. دا هغه سالون ده، اسمان سالون ورته وایي، دا د باندې ساحه ده، دا ګلانو ټکان دی، دا ټوله ګلان خرڅېږي. دا بیا ته مراسم سلمانځي دا شانې ده، زرین پاشا او دا واوره ده. یوه خور وه، هغه واده سوې وه، هغه مریضه شول. کله چې مریضه شول، خپل خاوند ته وویل چې ما ډاکټر ته بوځه، خو خاوند یې پیسې نه درلودلې. تحقیق کې په مسلکي ډول یې تلاوي خوشحاله. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د عضویت اجازه راکړل سي. زه د الله جل جلاله په سپېڅلي نامه قسم کوم، زه د الله جل جلاله په سپېڅلي نامه قسم کوم، زه د الله جل جلاله په سپېڅلي نامه قسم کوم چې خپل ټول ژوند به د بشریت خدمت کوم، خپلو استادانو ته به ډېر احترام لرم او د هغوی څخه مننه کوم. زه به خپل مسلک په هوښیارتیا او قابلیت سره اشغال کړم. د مریض صحت زما لومړنی هدف دی. هغه رازونه چې مریض پر ما اعتماد کوي پټ ساتم.
په ټولو هغه امکاناتو چې په لاس کې یې لرم زه به پرې نه شاوګان څخه مننه د مجلس محصلینو څخه هم مننه. دا پروګرام په دې برخه کې موږ د فارغ محصلانو د اسنادو د ویش لړۍ راپیلوو او د اسنادو د ویش تر لړۍ وروسته زموږ پروګرام په دعا سره ختموو. ډاکټر صاحب مبارک دې شه. ډېر ډېر مبارکي درته وایم. انجینر محمد ارسلان دری سره غواړو ترڅو معاشرانو ته تصدیق پاڼې ورکړي. ډاکټر صاحب محمد شکیب اسحاق ولد الله ګل، ډاکټر صاحب اسمت الله یسار ولد فاینده محمد. د حقوقو پوهنځي استاد حفیظ صاحب محمد خطیبي راغواړو ترڅو محصلانو ته تصدیق پاڼې ورکړي. د استاد محیب الله روشان څخه هیله کوو چې دریس سره ډاکټر صاحب بشیر احمد ولد حاجی محمد الله، ډاکټر صاحب محمد جان جمیل ولد حاجی ولی جان. او دفتر هم په تمازم اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. عبدالصبور صافی ولد جمعه ګل. دغه د مراسم شروع دي. الحمد لله رب الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف دا بلې خواته یې وپېچه. باش بتاعي كنا عميدة عميدة څه لاندې ونیسه لاندې ونیسه لاندې څه ښه لاندې لاندې ونیسه سناوله ګوره دا ګوتې داسې لاندې کړه دغسې دا اوس واوره څه شوه واوره را پر ځان یې باشې که پر ده نو پر ده خو هلکه شی لګېدلي دا د ډوډۍ راورسېده ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب مبارک دې سه. ډوډۍ مو وخوړله، ډوډۍ خو تاسو ولیدله، نو بس دغه ځای څخه راووتو، مراسم مو ولیدل. دا و د افغانستان د ډاکټر یا د ایم ډي ډګري مراسم چې تاسو ولیدله. نو زه خپل هلته دی خاص نه یم ورسره غږېدلی، ځکه هلته د دې اوازونو د میک اواز په زوره و. نو بس دا مراسم چې تاسو ولیدل دغه ټوله مراسم و. نو دا و د نن ورځې ولاګ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت. بای بای.